د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو له لوري په بازارونو کې د سود، احتکار او په سوداګریزه برخه کې د ټولو غیر شرعي کړنو د مخنیوي په موخه د څارنې پر مهال په مرکز قلات ښار کې تر 10 ټنه زیات بې کیفیته او تقلبي کیمیاوي کود یا سره ونیول شو چې د زابل قلات ښار ته پر بزګرانو د کرنیزو ځمکو لپاره د خرڅلاو په موخه راوړل شوی و. په تړاو یې محتسبین وایي چې یاد کود د یعقوب تولیدي شرکت په نامه بازار ته وړاندې کېده، خو له معاینې وروسته ثابته شوه چې دغه کود له خاورو جوړ شوی او بزګرانو ته یې په کرنیز او اقتصادي برخه کې جدي زیان اړولی شوی. محتسبین زیاتوي چې د لا ډېرې څېړنو پر مهال جوته شوه چې د یاد تقلبي کود تولیدي شرکت په پلازمینه کابل ښار کې موقعیت لري او له نیولو وروسته د یاد شرکت اسناد د وصولو له مخې د زراعت، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ته وسپارل شول ترڅو د یاد شرکت د اسنادو، فعالیتونو او قانوني وضعیت هر اړخیزه څېړنه ترسره کړي او لازم قانوني اقدامات وشي. دا کود د یعقوبي تولیدي شرکت په نامه باندې بازار ته وړاندې کېده چې په زابل مرکز قلات کې محتسبینو نیولې دي. شاوخوا 10 ټنه کېږي. وروسته له معاینې څخه دا جوته شوله چې دا کود نه بلکې دا له خاورو څخه جوړ شوي دي چې بزګرانو ته جدي اقتصادي او مالي زیان اړولی شوی چې الحمدلله محتسبینو یې مخه نیولې ده. د امر بالمعروف وزارت مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د ولس د اقتصادي، کرنیز او ټولنیز خوندیتوب په موخه به د احتکار، تقلب او هر ډول غیر شرعي کړنو پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د بې کیفیته توکو په وسیله ولس ته زیان ورسوي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.